بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه ستاسو په جریان کې واست چې له څو ورځو را په دې خوا په زابل ولایت کې یو ماشوم څاه ته لوېدلی و. نن مو د هغه جسد ترلاسه کړ، خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی و. د زابل ولایت ټولو ادارو مسؤلینو، کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجله همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموو. اللهم يا من أمره بين الكاف والنون، يا من يقول للشيء كن فيكون، يا من رددت يوسف ليعقوب، ويا من أخرجت يونس من بطن الحوت،